अस्सलामुअलैकुम ग्रानू मीनवालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړ وي او د ژوند په مزو کې به وي دوستانو نه ویډیو کې درته هر کله وایم دوستانو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ته راغلی د تمرګر سره تعلق لرونکي یو ماشوم چا ظالمانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو دوستانو د ماشوم شناخت د محمد ایاز ولدي سردار په نامې سره شوی دی او دوستانو دا ویل کیږي چې ماشوم قتل کېدلو نه بعد د هغه یو کور ته غورځولی و چې دا څه ټیم پورې د لاش نه میلاوېدو نو دوستانو دا واقعیت څه دی مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شي دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي او د دې سره د ټړۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ دوستانو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ته راغلې ده د تمرګر سره تعلق لرونکي د 15 کالو وړوکی ماشوم چا ظالمانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو دوستانو د ماشوم شناخت د محمد ایاز ولدي سردار سره شوی دی او دا ویل کیږي چې د ماشوم د قتل کېدو نه بعد یو کور ته غورځولی و چې بیا خلکو ته پته ولګېده د هغې نه بعد د کور نه ماشوم راویچت کړل او وروسته ډبل 1 ډبل 2 راوغختل او د هغې نه بعد بیا ماشوم شناخت وشو او مور او پلار ته یې په حواله کو او مور او پلار یې دا خبره کوله چې زمونږ بچی د سبا سحر نه لاپاته شوی او اوس مازدیګر ټیم کې بیا مونږ ته لاش راوړل دوستانو مونږ ته پکار دی چې د وړو ماشومانو ډیر زیات خیال ساتو ځکه چې ملک کې نن سبا د ماشومانو ظالمان او دشمنان ډیر زیات شوي دي دوستانو که تاسو زمونږ د چینل مخه نه سبسکرایب کړئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي ډیره مننه